ما سره خدا موبایل نشته دی سار یو ملګری راته یو انټرویو کوله بازار کې راته لګیږي انټرویو غانې هغه تاسو کو دی او بابا نے تاسو کو سپینګری نه ویتا اوټ چاله ورکړې دی وی قاسم سے خو وی یو ډېر دردناک خبره وکړه وی زما بچی خو زما خبره نه مانی یہ خبره باندې شوي وی زما بچی دی خو وایي کړ ما ته ډېر سخت افسوس وشو ما چې بابا دې تا د وو کالو د لاسه نیولې وې او د لاسو کالو د وخت نه نیولې وې دې د جمعات تر اوسته او قران دې خودلې وې نو دا چې ستاسو په نسب کې بچي دې تاسو به د حکم په منلو کې بچي سو کوجی اوس مو د اختیار نه وتی دي دا ستا بچي دې دا وستانه میراث وړي دا په معاشره کې ستا بچي دی ستا خبره نه مانی ته دا کومه خبره پلار ته دا کومه خبره نه کوي ته تاسو میراث محافظه ته دا وعده سي وداري چې بس بچي ملي وعده ولکم بچي ملي میراث ورانه وړي دا مسلم حدیث ته دی علماء نه تاسو کوي پیغمبر علیہ السلام فرمایي یو سړی مور او اولاد په خپل عبادت باندې جنت ته ځي چرته ځي مور او اولاد د بچی قرآنی تربیت نه کړي دینی تربیت به نه کړي دا بچي به خپل بدکرداري د وجه جهنم ته ځي الله ولا عرش نه आवाज وکي دا بچي आवाज جهنم ته مو بوزي د دې بچی دا مور او اولاد چې کوم جنت ته ځي دام دې بچی سره جهنم مو نن موږ سره د خپل تاجدو فکر شته د بچی د بیل مازه را سره فکر نشته د سای د مولا د پوسو په مستاجي وراله کې باندې راغله ستاسو په کې سو باندې غان پراته دي پلیت ګردار د شغلہ ته د سړي کوي د کور وشي د څوکیدار د بل بچو د زمیندار د زمینداري څوکیدار دې د پیسو څوکیدار دا ته الله پلار ویلې ده دا ستانه سب ده دا ستا بچی قیامت کې به دا بچي ستا په نوم یادېږي دا به ستا د ښځې په نوم یادېږي دا به د لیډر په نوم نه یادېږي دا به د لیډرې په نوم نه یادېږي دا به د افسرۍ په نوم نه یادېږي دا به د خودی په نوم نه یادېږي دا فلان کې ان فلان ابن فلان قد صعد سعادة لا يشقى بعده ابدا الله وی دا فلان کې صدر سے بورسه نه وي وزیر اعظم سے بورسه نه وي دا فلان کې د فلان دی بچي ان فلان ابن فلان نن موي په ځوان نه دي سوکو سره اختیار می بيجي نشته د کور نه تختی او هوا خزي تختی دی او صلی الله علیه موضوع کی ځوانان د کور ته دا ولی مسلمانانو سچلو شو دا مسلمان بچي دا پختون بچي د چا په مخ کې به بچي خبرې نشوي کولای د چا په مخ کې به بچي کور ته په هسکا بس ګټو سترګو بدمعشي نشو رانه وته دا پختنی مور بچن چا چې بد نور کوز او وتا هو دا پختون بچن چا چې بکور ته سړیا نه ایستا دی ور به وکړو چې زما په ور باندې زما په دیوال باندې او په تناب باندې زما ته خدای جامې شته زما د لور کمیس دی او کنه زدا پختون بچن زما نه نسب دی خو چې تینم زبرې تاو زړه خالد بابا بچي بس خالد بابا بچے د خالد بابا بچے دونه بیکارو خالد دونه بیکارو د خالد ایمان حضور علیہ السلام فرمایل اوس پورا د الله پوری پلاس کې واغشتا خالد باغ تاریخ رایات کا پختونا خالد د بابا داسې لور نه پرېږي چې په مخ د جنډه جوړېږي او دا دې بچن سو کې کوي د خالد بابا داسې بچی نه پرېږي
چې هغه دلته له شابو په شان کې پرېږدي، دلته دې پرېږدي، سر دې داسې پرېښی، دی دې په بازار کې ګډېږي، دی دې په روډ باندې ګډېږي. خالد دا بچي نه پرېښي. علما ناستې تاریخ وکړو د تېر 14 اګست باندې، د تېر 14 اګست باندې بره پروګرام موږ راتلو د شپې 11 بجې وې. څو بجې وې؟ 11 بجې وې. د ملاګنډ په هغه سر کې ایران نه لښکته 15 پیر د یو سړي سره دا په سوزګي مخې ته ګډېدو. بیا چې کله ملاګنډ ته رالو نو نوجوانان جنون دی چې د دې جنون به څوک جواب کوي، د دې جنون به اسرائیل جواب وکړي چې په روډ پراټه پروت دی، دې جنون څه شو؟ څه شو جنون؟ کوم ښه جنون لاړی؟ کوم ښه بدماشي لاړی؟ کوم ښه عهده لاړی؟ کوم ښه قابلیت لاړی؟ کوم ښه نسب لاړی؟ بیا هغه نوجوانان ګډېدل. ما سره دوه ملګري، ما ملګرو ته ویل حضور علیه السلام 1400 کاله مخکې فرمایي کیف بکم، او زما امتا ستاسو په هغه وخت کې څه حالي؟ اذا وغت نساؤکم، کله چې ستاسو زنانه د امر نه بار شي، وفسد فتیانکم، او ځوانان هم د جنون په څادر کې راوځي. بیا به ستا څه حالي؟ 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام د دې پېژندګلوي ورکړې ده. زه سپین ږیری دا خوښوم چې د دې حدیث پې ستا په ګرځم، تاسو ته وایم کنه ګرځېدی شم. زه پلار دا خوښوم قیامت کې چې ما ته الله ووایي هو سپین ږیریه، هو ملا، هو تبلیغي، هو پیر صاحب، هو خان صاحب، هو وزیر صاحب، هو صدر صاحب، هو جاگیردارا، دا ستا بچی و. بیا به څه جواب الله نه ورکړي؟